د پنجاب په مقابل کې مونږ یو مونږ نه بیلېږو والله العظیم که بیل شو مونږ په اتحاد یو مونږ په اتفاق یو پنجاب دی واوري که په خپل ځان کې مې زما هم تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدې که نه چې مطلب دوی چې د توافق نه کا یعنې غیر مشروع غوښتنې لري قاري صاحب درته بیان کړي د دې په اړه باندې که نظر شریک کړي ډېر خوند به وکړي د دې په اړه باندې زه دا وایم چې د طالبانو په حکومت کې یو منټو د طالبانو قاري صاحب فکر کوم څه ویل غواړي قاري صاحب تاسو خبره کوله هو یو څه شته باید د موږ او تاسو فکر وي هغوی په ډېر سیستماتیک ډول باندې زموږ د افغانانو بالخصوصا د پښتنو هغه که هغې غاړې پښتانه دي یا دې خواته چینجوي دې نقطو ته مو ډېر کلک فکر وي دا پیکې چې ویل یعنې دا له ډیورند سره یوه خبره یعنې ته بارډر خلاصه ته بارډر ته سره رقم ته په رسمیاتو باندې ګورې یعنې بارډر کلمه ورته غواړي قصداً وکاروي د پنجابي په خولې دا پیکې هم په همدغه شکل باندې خیبر پښتونخوا وایي دا یو څه غواړم یا مقبوضه افغانستان قاري صاحب مقبوضه افغانستان دا هم ښه خبره ده ګورئ ام خان وروره تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدې هدف دا دی چې وروره موږ او تاسو داسې جملې باید استعمال نه کړو چې هغه د پنجابي د اسټبلشمنټ لخوا نه دلته رایج شوي دي هماغه خپل افغاني پښتونولي د پلرونو د نیکونو یو څه شي ته مو ډېر کلک فکر وي ګورئ دغه بوټو د پاچا صاحب عمر زیات ده تقریبا همزول یاستو بوټو تاسو په یادېږي او د ضیاءالحق ډېره کلکه دښمني وه وګورئ حتی بوټو ضیاءالحق د اعدام په وخت کې هم چې کله د اعدام که وروسته له هغه څخه ګوره بوټو د پارټۍ یعنې د هغوی هغه مخکې تګلارې عملي کړلې د موږ او تاسو افغانانو کې ستونزه مشکل دا ده د مثال په ډول یو چې مثلا له واکه لرې کېږي یا بل ټول سیسټم له منځه وړي دغه څو ورځې مخکې باچا صاحب یو ملګري راته سره تماس ونیو د کنسول ویډیو یې ماته راواستوله په بون کې دوی اوبه خوشې کړې وې یعنې دومره حرامیتوب یې کړی و اوبه یې خوشې کړې وې برقونه خلاص پرېښي و کمپیوټرونه یې خرابه کړي و د کنسول یعنې دا چې دا خلک راځي دلته په دندې باندې پیل کوي خو هلته خو بېرته بیا د افغانانو له جیبو څخه دا پیسې وځي دا مصارف کېږي نو موږ ته پکار ده باید یو چا سره چې ستونزه مشکله هم ولرو د افغانستان په ګټه چې کومه پروژې وي هغه باید عملي کړو پیاده یې کړو وروره نو دا شی له هغه خلکو څخه زده کړئ له خپله منځ کې اتحاد و اتفاق ولرئ هغه کلمې مه کاروئ چې د هغوی په ګټه باندې وي مننه قاري صاحب یم خان صاحب مهرباني وکړئ تاسو زما صرف 2 منټه خبره ده کومه زه چې څومره زما عمر دی 55 سال ته زما عمر رسېدلی زه چې څومره په خپلو دماغو کې ټیک ده چې څوک به ورته ښه وایي څوک به ورته غلط وایي او زه چې څومره پوهېږم او د خپلو دماغو نه ویم نو د طالبانو د حکومت په راوستو کې د پاکستان 70 او 80% لاسو اوس طالبان د دیو کرتو هغه خبرې نه مني د دې فوج او د پاکستاني فوج هغه خبرې نه مني کوم چې دیو ناجایزه کوي نو په دې وجه باندې په دغه خبرو دا کوم قاري صاحب چې دا خبرې وکړي چې دا به کول غواړي دا به کوي پاکستان ورته چې دا به کوي نو هغه به اوس صلاح نه دي ځکه چې دیو د هغو سره مخکې مرسته کړې ده د امریکایانو په ویستو کې او د طالبانو په ټول افغانستان قابض کولو اوس ډېره مرسته کړې ده اوس هغه دیو دا خبرې نه مني کوم چې دیو ناجایزه خبرې دي دا چرته هم دغه خبرې کامیابېدی نه شي او دغه د دواړو اتفاق چې په یو خبر را نه شي نو چرته هم دا زه بالکل زما په ذهن کې هم نه راځي چې د دوی دا مذاکرات چې دا به کامیاب شي ګوره دا خبره بالکل د دې صحیح ده ګورئ شینواری صاحب که تاسو ته یادي قاري صاحب خوستی جنرال موبین صاحب به لایب راتلو د جمهوریت په وختو کې همدغه د ښکته پښتونخوا هغه پښتانه چې نن د طالبانو د افغانستان نظام خلاف دي همدې به دا لایپونه به هم شیر کول یعنې دا موږ ته به پیغورونه هم راکول ملي اردو ته د افغانستان جمهوریت ته اشرف غني ته کنځلې بل ته کنځلې خو نن چې په افغانستان کې دغه حکومت دی و د دې په خلاف دی راپاڅېدلي او موږ ته هم دا دغه راکوي زموږ په خلاف هم دا دسیسې جوړوي چې موږ دغه شي نه وروسته شو خو باید په دې منافقت باندې پوه نه شو د دې خلکو باید تاسې پوه شئ افغانان ورنو چې په افغانستان کې هر یو حکومت راځي هر یو حکومت پاکستان به دغه خلاف او ګورې دا پرونی خبره ده چې پرونه پورې دې مټیان تقسیم کړو پرونه پورې چې شینواری صاحب که تا لیدلي وزیر دفاع خواجه آصف لیکلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو ګټه نه د اسلام ګټه ده
ما خواجه صاحب ټویټ شته دی کنه یادم دی کنه هغې د وختو او نن هماغه خواجه صاحب راځي د افغانستان اوسني نظام ته وایي چې تاسې دهشتګرد او فلانې او بیستانې یعنې افغانانو 2 منټه دغه د طالب خبره یو طرف ته کوي یو 2 منټه زما په دې خبره سوچ وکړئ زه سبا مې ته کېنولې تا پرېږدي خو نه دې پرېږدي که نه نو دلته باید موږ دغه موقع ده زموږ او ستاسې د اتفاق او د اتحاد دلته دا جمهوریتیان څه ټول طالبان نه دي یا زه طالب نه یم یا فهیم شینواری صاحب څه طالب نه دی دلته خبره د وطن ده ورونو د جغرافیه ده د غیرت ته د عزت ته د احمدشاه ابدالي بچیانو افغانانو لرو برو هغه پنجابک درته یو ځای شوی دی چې ستا پلار نیکه درته اسلام ښودلی لنګ دې تا ایستلی پرتوګ دې ورته اچولی په انسانیت باندې دې پوه کړي دي ستا پلار نیکه تر دلي پورې حکومتونه کړي نن هغه پنجابی راځي تا افغانستان ته چې مهربانه رقم پیغورونه ورکوي په کابل درته بمباري کوي زه چې په دې وخت کې راوچت نه شم نالت دې وي زما په مسلمانۍ او زما په افغانیت باندې زه څنګه بې غیرته شم چې زه په دې وخت کې زه ونه درېږم والله چې په دې وخت کې مې دغلته مې دغه طالب مې حلالوي چې په دې وخت کې مې حلال مې که د افغانستان دپاره زه تیار یم لکه زما د وطن خبره ده زما د جغرافیې خبره ده منافقینو دا تاسې چې کومه مبارزه شروع کړې ده اوس دا مستقیم د پنجاب دپاره د افغانستان په خلاف باندې ده دا تاسې د طالب ضد خبره نه ده دا تاسې لا بیګره سئ د پنجاب او منافقینو چې دا زما ویډیوګانې نشروئ منافقینو هم دا ستاسې دپاره دغه ویډیوګانې ما کړي په جمهوریت کې هغه جمهوریتیان صاحب چې څوک مخالفین دي هماغه ویډیوګانې راغلې زما په خلاف استعمالوئ نالت دې په تاسې په افغانیت باندې شي چې ستاسې دا پاچا کاموال لور یا شینواری یا بل یا فلانې بیستانې د دې اروپا نه مفته کړل دي تا لپاره مبارزه کوله ته هماغه ویډیوګانې زما په خلاف استعمالې زه هم ته سره کړم د خپل مور او پلار نه پیدا د افغان مور او پلار نه افغان خو چې چا سره یو ذرې عمره یې ښه وکړي هغه ولا قیامته پورې نه هېرېږي بې غیرته ستا خو دا و چې تا ماته یو سلام کړی وی چې پاچا صاحب کاموال یا بله کورم وطن چې په جمهوریت کې زمونږ د جنګ او تاسې زمونږ یو غږ م اوچتو د سربازانو د افغانستان او تاسې راځئ اوس موږ ته پیغورونه راکوئ ستا جنګ و زه سره په میډیا کې ولاړم تا ټوپک پرېښودو میدان دې پرېښودل ته رالې اوس ما باندې میدان ګټي دا کوم عقل او منطق دی زه باید تا نه پوښتنه وکړم تا ګریوان نه راونیسم دغه مخالفینو ته ویم ګنې جمهوریت موږ سره درویش خان هم ناست دی نرې خبرې کوي تاسو نور کسان هم ناست دي د هغه کسانو ته ویم هغه بې غیرته ساره ماښام چې راځي د افغانستان په خلاف باندې او بیا لهجه هم داسې لهجه ده چې تا ته کنځل کوي او تا ته وایي ما سره یو ځای شه طالب ته کنځل کوي طالب ته وایي ته مکتب خلاص که طالب ته کنځل کوي ورته وایي بیرغ راته ومنه دا دواړه سره منل کېږي بارکزی مهرباني وکړئ بارکزی ور ستاسې نمبر دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ته وخت ورکړو مننه خوشحاله اوسئ ښه حاجي پاچا کموال صاحب فهیم افغان ټول سلامونه مختصرې خبرې به وکړو او هغه خلاص خبرې او پوینټونه به راواخلو اول خو دا ذهنیت خو جوړ دی چې پاکستان زموږ دښمن ده په دې کې هېڅ شک و شبه نشته د افغانستان له زانګو بیا دا زموږ د تاسې تر عمره او بیا بالاخره تر هغه اخري عمره پورې موږ اوس په دې باندې پوره ورسېدو چې پاکستان زموږ دښمن ده او د پاکستان په افغانستان کې یو غښتلی نظام نه غواړي یو داسې افغانستان چې هغه خودکفا وي دغه نظام ښه وي هغه داسې افغانستان نه وي چې مثلا سبا ده ته ورته ووایي چې دغه دال چې هلته په پروسس کوي او ما ترې رالیږې نور دې دا نه غواړم بلکې برعکس به زه تا ته د افغانستان جنغوزي لیږم درته او ته به یې له ما څخه ګرانه به یې ګوره یو خو هغه مسلې دي له موږ سره هم د پاکستان پر وړاندې ډېر د فشار نقطې شته تر ټولو ښه نقطه یې دا ده چې موږ خپلې اوبه مهار کړو دا یو دوهمه دغه زمیني لاره چې دی په ما کې تېرېږي او داسې ځي وروسته یا نورو هېوادونو ته هلته خپل هغه انتقالوي دا لاره موږ باید په دوی باندې بنده کړو خیر اوس راځو خپلې موضوع ته حاجي پاچا صاحب په دې کې خو شک نشته چې پاکستان زموږ دښمن ده او هغه د نن هغه د موږ
دغه د څو شېبې مخته موږ دا خبرونه واورېدل چې دغه مذاکرات نن پرله پسې بیا بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا خو معلومه ده چې دوی هغه خپلې غوښتنې غواړي په زور یو ډول په جبري شکل سره په موږ باندې ومني، خو دغه اړخ ته د موږ افغان اتلان یا افغان مدافعین چې تللي دي هغه معلومه ده چې ورته وایي چې نه منم، ته به له ما سره د افغانستان په اصولو په هغو اصولو چې موږ یې غواړو د موږ نیکونو پلرونو غوښتي دي په هغو به راسره ځې. له دې نه وراخوا ته موږ د تاسې یوه ذره هم ته نه یو اماده چې موږ له تاسې سره څه ومنو یا د موږ ته سر ټیټ کړي او نه کار موږ په تاریخ کې کړی ده. اوس راځو موږ تاسې ته دا پکار ده چې پاچا جي نور خو وسلې له موږ سره نشته، همدغه سوشل میډیا کې دغه 600 نفر یا دلته په تاسې باندې ځوانان راټولېږي، دغو ته باید یو ښه ذهنیت ورکړو لکه تاسې خپل حق په تمامه معنا په پوره افغاني په پوره افغانیت په پوره مسلمانۍ سره ادا کړی. داسې هر یو فرد هر یو افغان ته پکار ده چې دغسې مبارزه وکړي د خپلو افغانانو چې هلته په سنګر کې دي، هلته په سیاست کې دي، هلته په میزونو ناست دي، هغو روحیه ور پیاوړې کړي د یو موټي سوکاله افغانستان په هیله. سلام علیکم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بارک دی ورور. کوشش وکړئ چې خبره په ترکي په دې دغه باندې غونډه باندې وکړئ. نورو خو مسایل زموږ پاکستان سره ډېر دي، کم شک نشته دی چې پاکستاني ریاست زموږ دشمن دی، د ولس خبره نه کوو او دا خبره موږ په دې میډیا کې کوله. شینواره صاحب زما بېګا مېلمانو ساره مفتي زما بعد ملګري ما سره به لږ لږ اختلاف کوو، ما ورته تاسو ته ما نه ویلي که نه، تاسو ته ما ویل چې ګورئ روس امریکا د افغانستان دومره دشمن نه ده که څومره چې پاکستاني ریاست دی. موږ د ریاست خبره کوو او هغه نن تاسو ته په ثبوت باندې ورسېد. نن هر یو هغه د کوم شعر دی که نه وایي د پلاني به دغه سندرې ویلې که څنګه مانه وسیل دی په دغه ټایم کې که نه، نو دا خبرې خو مخکې ما کولې، خو موږ باندې به خلکو دلته الزامونه لګول. پوه شولې؟ نو دلته فکر کومه چې لمبر د لوګري صاحب دی لکه چې باچا صاحب لوګری صاحب مشر دی هغه ته به نوبت ورکړو. مهرباني. لوګری صاحب د ترکي په باره کې چې د افغانستان او د پوجي پاکستان رژیم خبرې ترمنځ وي د هغې کې څه معلومات لرئ چې تاسې مهرباني وکړئ صاحب. سلامونه او نیکې هیلې پاچا صاحب محترم تا ته شینوار الله ته او بروډ کې څومره ملګري دی او د بروډ نه د باندې ټول ته احترامات. بله دوی دا شاید چې د کوم مجلس روانو دوی فرمایشونه کول، نن دوی فرمایش شروع که لشانه ټلیفونونه راتلل دوی فرمایشونه کول، نو د نظام لخوا نه د مشرانو لخوا نه ورته ویل چې وروره فرمایشونه موږ د چا نه منو، په هغه مسایلو باندې خبرې وکړئ چې د تاسې په ګټه او د موږ په ګټه داسې مسایل به نه چیړئ یا داسې فرمایش به موږ ته نه رامخکې کوئ چې د تاسې په ګټه موږ پکې تاوان یو مستقل هیواد ته یو مستقل هیواد زه یم. ته دا نسې کوئ چې ما ته ووایې چې ته به پاچا صاحب ته به دښمن خطاب کوې، شینوار صاحب ته به د دوست خطاب کوې. موږ ته ټول په موږ تاسې ټول ملت ته د څومره چې موږ په یوه سترګه درته ګورو، نو دا حق تاسې نه لرئ چې ته ووایې دواړه پاکستانیان یې دواړه د خپل حق دپاره جنګېږئ، تم وایي چې زه په حق یم، جانب مقابل دی هم وایي چې زه په حق یم. نو زه په دې کې تفکیک ولې وکړم چې یو جانب ته زه دښمن خطاب وکړم یا تروریست خطاب وکړم، بل ته زه دوست خطاب وکړم؟ دا فرمایش تاسو په موږ باندې نسئ منلی، نه موږ منو. موږ دغه 20 کاله چې امریکا سره مبارزه وکړه، د امریکا فرمایش مو نه منه، د 52 ملکو فرمایش مو نه منه، نو یې تا به څنګه ومنو؟ که نن دا فرمایش باندې په ما باندې سبا بل فرمایش وړاندې کوي، نو په دغه فرمایشو باندې ترکیه هیواد هم خبر ده، د خطر بعض مشران هم خبر دي. نو موږ دنیا ته همیشه ویلي دي چې ګورئ موږ همیشه په هغه مسایلو باندې خلکو سره اتفاق کوو چې په هغه کې خیر وي، په هغه کې امن وي، د هر چا پکې حقوق پکې خوندي وي. موږ ناست یو چې موږ له امریکا سره یو تفاهم ته ورسېدلو، امریکا هم یو وخت کې دغسې موږ ته بعضې فرمایش وړاندې کول، لیکن موږ مشران ورته ویل چې وروره موږ خپل د ملت په سر باندې یا د ملت په قربانۍ په مقابل کې د چا فرمایش نه منو. نو اوس هم د تاسې فرمایش نه منو. خبره تا د پاچا صاحب د دې وکړه چې اوس موږ ته کول څه پکار دي. الحمدلله مشران له هر ادرس نه ورته آماده دي. که موږ دا وایو چې مخکې د موږ سره په یو شي کې ورته احتیاج ولو د طبابت په لحاظ کې دا 2 ورځې کېږي پاچا صاحب مطلب لا یوه هفته سوله تاسې به خبرې چې حاجي یوسف افا ازبکستان ته لاړو، تاجکستان ته لاړو، تاجکستان سره موافقه وکړه په دې باندې چې وروره ما په وطن کې که هر څوک دي که د جبهې مقاومت په نامه ده که په هر نامه ده نور د دوی دفترونه بند،
دوی به له دې خاورې به نور دا قصې به نسي کوی او موږ به تاسې خپل سیاسي روابط سره په مخ بیایو. ازبکستان په دې تفاهم سره وکړه چې څومره تا مریضان دي بالکل زه ویزا نه غواړم. BBC دې راځي په بارډر کې سره دخولي خروجي دي وي را دې چې په هر حالت کې موږ ورته آماده یو. نو موږ الحمدلله که یو خانه وګوره دا خلک په همدې سوځېږي چې ولې دا خلک دغسې په خپل شاوخوا ګاونډي ملکو کې که موږ ښه تفاهم نه درلودلی یا ښه حسن ظن هم نه درلودلی نو دې خلکو موږ سره دا قاطع مخته نه وړلې. دوی ته موږ وایو که چېرته تاسې راځئ خپل حقوق غواړئ خپل ملي منافعو ته پابند یې د موږ منافعو ته به هم تاسې احترام ساتئ. که چېرته احترام نه ساتئ یو ملک دی یو ملک ځای له جنګه د نه ډارېږو. که چېرته نه مشران ټولې که چېرته تاسې د جنګ خبرې کوئ تاسې د حملې خبره کوئ د موږ چې ماشوم پیدا کېږي په زانګو کې موږ ډاس پې کوو موږ دغه په خوا کې ډول نه ده غږولی موږ هغې ته د نازي اقبال او د بلې سندره هم نه ده غږولی. موږ چې زوی پیدا کېږي د افغان چې زوی پیدا کېږي هغه ته ډاس کېږي هغه په خوا کې ډاس ده الله اکبر ده او ډاس ده موږ له ډاس نه چاره نه ډارېږو. نو خبره ته دا کوم چې راځئ فرمایش به نه کوئ چې په کوم شي کې خیر او برکت ده په همغه باندې به تفاهم سره وکړو او مخکې به مذاکرات سره وکړو. که یې نه منئ تاسې خپله لار د موږ خپله لار. دلته باچا صاحب زه یوه خبره په لنډو کې کول غواړم په ډېرې بخښنې سره په لنډو کې کول غواړم ډېرې بخښنې سره هغه ډېره مهمه ده که سړی ژور فکر ورته وکړه. درویش صاحب هم راغلی دی نور ملګري م ګورې پاکستان تېر 50 کاله په افغانستان کې نظامونه د فوجیانو په زور نه دي ړنګ کړي. یعنې فوجي ته هغه نه دی کړی چې ورته اټیک نه دی کړی نظامي اټیک نه دی کړی. په افغانستان کې نظامونه د نیابتي ډلو په قوت باندې ړنګ کړي دي. صحیح ده که نه؟ دا چې امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم دی دوی هغه نیابتي ډله نشي استعمالولی. بلکل یعنې که د امارت اسلامي په وړاندې جنګوي په کوم روایت به جنګوي؟ په اسلامي خو نشي جنګولی ځکه چې هغه خپله الریډي شریعت نافظ کړی دی اسلامي. صحیح ده نیمګړتیاوې به وي خو اسلامي نظام دی شرعي نظام دی د علماو په لاس کې دی. ښه دا روایت خو افغانستان ته راغی باچا صاحب په جمهوري نشي کولای په مقاومتي نشي کولای په یو بل شي نشي کولای. دا ځل دا مجبوره شو او هغه یو نقل دی که نه چې خیره مرغۍ ګیرېږي نه چې ګیرې چې دواړو پښو نه ګیرېږي. یعنې نظامي راغی په کابل باندې چې دی بمبارد وکړو. صحیح ده دلته دغه زموږ جمهوریتیان چې کوم وروڼه دي که نه دا سیاستمداران دا تجزیه نګاران دا صاحب مهربانه ډیپلوم لرونکي اوس دوی ته پکار دا ده چې دغه تعرض د کابل په پلازمینه کړی دی د افغانستان په پلازمینه کړی دی نه د ملا صاحب عمر په کور باندې نه د ملا صاحب رحمت الله په کور باندې. دلته خو تا ته ننګ پکار دی تا ته غیرت پکار دی چې تراشي لکه څنګه چې وختي خوشحال سعادت په سپیس کې ویل چې وروره موږ چمتو یو ننګیار صاحب ویل فدایي صاحب ویل چې د لوګر والي وو او ویډیوګانې ما سره دي د جمهوریت نظامی او ملکی چارواکي باچا صاحب په لوړه کچه راغله ویل چې وروره پاکستان په ناحقه دی ظلم یې کړی زیاتی یې کړی دی تیری یې کړی دی. دلته موږ ته دا مهمه اوس وخت کې نه ده چې دلته امارت دی که جمهوریت دی که شاهي دی دلته خبره د افغانستان ده او د افغانستان چې ده موږ ټول چې دی یو موټی وي. نو دوی نه موږ هیله کوو چې ګورئ مه کوئ د خدای روی ته وګورئ ټول د افغانانو په حیث باندې راپورته شئ په داخل کې به بیا ګورو ورسره انشاءالله خیر دی هغه مسلې چېرته نه ځي بیا مهرباني. شینواره صاحب دلته وختي زمونږ سار کې ماته چې مېلمانه و چې ورته ما جوړ کړی و دلته مجاهد د وخت هغه د ورتانو د وختو ماته په دې جغرافیه خبرې کولې ماته ویل چې دلته پاکستاني فوج مزل نشي کولی جنګ خو لرې دی په دې غرونو کې قسم په خدای ویل دې مزل نشي کولی جنګ خو لا ویل ډېر لرې دی چې پاکستاني فوج موږ سره جنګ وکړي خدای دې دا راولي که نه. یعنې هغه سپین ږیري چې د جهاد د وختو پاتې دي په لندن کې او موږ آماده چې لاړ شو په خبره ورسېدې. نو خبره دا ده دلته به بل چا د ټیم ورکو لوګری صاحب به ښکته کړو مهرباني لوګری صاحب تاسې به بیا راولو لږ اخبار لرو کموال صاحب لږ اخبار درسره لرم که لږ وخت راکړئ بخښنې سره نورو ملګرو مهرباني صاحب صهیب صاحب مهرباني وکړئ زه خدمت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کموال صاحب تا ته او فهیم افغان صاحب او داسې لوګری صاحب خو لاړه د نورو ملګرو ته ورونو ته خدای مو روغ جوړ لره. زه یو ځل بیا دغه راغلم ستاسې درانه حضور ته کموال صاحب ماته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کومه. یو څه اخبار لرم ورسره په ضمن کې بیا مې خبره له یاده ووته تحلیل هم لرم که هغه انشاءالله یاده به مې نه وځي که له یاده ووت بیا تاسې را په زړه کوي. اخبار خو دا دي موږ چې څونه معلومات لرو له سهار رئیس نه له پرون رئیس نه او د هغه خپل رسنۍ څېړنه کوو تعقیبوو یې دوی چې دوی نن یا د مذاکراتو کې په داخلي مرحله کې ډېرو موضوع کې د موږ تاسو له مشرانو سره موافقت رسېدلي و خالص
اخیری خبره صفات و هغه دغه خبره و چې بدی کې هم موافقت سره رسیدلی و چې امارت مشران ورتیلی ول چې تاسو بس چل کوي د داعش کسان دغه به موږ ته پلاس را کوي بل دغه تیاری چې نظامی هغه باندې سرازي موږ باندې عملیات کوي دغه به هم در بندوي او نور د ټول دوی سره باندې برته امارات هم د مشرانو دا خبر تایید وکړ لکه مخکې سورتي چې موږ له خوانه پتا باندې تعرض نه کیږي دغه به خزر په سره مطمئنه اوسه دغه موږ هر قسمه ضمانت درکو دي هر ډله ضمانت درکو خلاص دا خبره دوی وسره منلې و خو بدی قد کې زنګ وترغی لکه مخکې مې هغه ورور یې دونه وکړه زنګ ورترغلی نته خو معلومه خبره ده کنه چې دوی حکومت ټول هر سیستم په د مغربي مداخلې ډلې خلاص کړه هغه زنګ وترول هغه ورتیلو څنګه دا کارونه کې دا څنګه مني دا د جيب قانون لري یو دم بت سراغلی بس خبره سره کړي و چې دا خبره مونږ نه منو دا تعلیم نه سود راغ کولای اته هغه د قطر هغه ورتیلو څورته وي نماینده شور تاسو خلک دا سره پری دی خپل مشران پری دا خبره خو خلاص کوي د خبره کې مور لګي دوی خبره کوي خپل غلري نو د خو مذاکرات دي د خو د نه کني چې خبره تا پرمایش رواني بابا لغنه ته خبري وسره وګورئ ورتل ستو سپورت هغه کېږي دا خو د تاریخ وزرادي تعالی خو نه په باندې راځي کنه خو ته دا کار خو تاسو له خو خراب دغه ورتل دي چې مونږ خپل ته دغه بادرانو سره قرارداد کړی د ورتل زمونږ قرارداد سره کړی خو الحمدلله دا هم یو میدان دی مونږ د افغانانو افتخار برخه وسالته افغانانو ګټل او بس په جک سره وړل دوه ورته غسي خیر غب چې نه ورجیګو خبره تر دې پورې ولا چې په دغه کې سره ورانسي ول بس سپکس پورې ډیری کړی وي دوی خو ګوره د کچا سړي به د بیمه د کچا سړي د ناکامه سړي او د هغه سړي په علامه دای چې په میدان دی مذاکره کې په میدان کې دای چې کله د دلیل نه پاتې شي د مناظرو اصول دي د علماء یا د نورو مفسرینو یا د مفکرینو یا د پروفیسورانو په منځونو کې د پوهانو په منځونو کې مناظرې کېږي تاریخ کې کومه اکابر په منځ کې موږ مناظرې سوي دي بیلودري هغه چا چې پوچ ویلي دي کنځاوي کړي دي دلیل پرې خېده هغه خلکو بیلودري ده نو د معلومه خبره ده چې بیلودري الحمدلله د څه موضوع منظمه د اسلامي مرد مشرانو په لاند وخت کې تاجکستان همدارنګه ایران چین په بریالي توګه سره مذاکرات وکړه دا چې دا اوس موږ سره غږیږي دا خو معلومه خبره ده چې لسره تر پای دروغ هم دا دروغ خبره خو افتاده کنه چې کذب یو لیکه کذب او دروغ سره هلاکي دا غدنن دوی په لګات باندې روان دي دا خبره ولا بل به بیرته ورسره لغنه شکل ته دوی دا خبره وکړه دلته به تر نیوز تاسو به راپور لیدلې سرچینو د امنیتي سرچینو هغه ورته ورکړ ډیر په میدان ډیر په غیرت سره خبر ورته وکړه اوس الحمدلله تر نیوز دا هغه ډیر خسوي د خدای د نورم دوی دغه خدمات ګرځېدل دي امنیتي سرچینو دا خبر ورته وکړه چې د دوی مقصد بیا هم اقدام وکړ او دا به بولالي خوبونه ویني چې ولا اقدام وکړو دا پر موږ ډایرک اسلام آباد ته فرق کوو ډیر خطرناک اختارو ده تاسو د ترونیز راپور وګورئ نه راپور وګورئ ډیر موثق راپور ده نو لګنه ورسته دوی دا خبرې خو دوی کوم څه نه دي چې نه دي دوی خو موږ ته افغان شي به پروا یې اخته سره یو بل پخې وو دوی کار څنګه شي به د ګوجه کې به ډیر سره غدي خپل غدي سره چیرې نو بیرته د ریزونه د امارات لیدل دي هغه ویان صاحب د وزیر داخلي ویان صاحب مفتي قانی صاحب هغه د ریزي ولید هغه تلویزیون سره شاغه کړی دا غالبا نه نیوز ده د غزر سي مصاحبه کړی دا الته دی غوي د ریزي د ولید الته هم د خطرناک خبري وکړلې دوی بیرته سره نه رسول نن هغه د اردوغان ته بیا خبره سره کړې او بیرته خلک سره درا وصله میسته سره بیرته شروع کړو نو دوی دا هغه دا د کوم نه غږیږي ځکه آینده باندې ستوري نه لري چې دا کامیاب کیږي خدا خبره کوم چې ان شاء الله دوی کامیاب شي کنه کوم دوی ټسترګي دي او د ټسترګي توپ دوی د خو مونږ ویلې خوند به دیو کې نن هغه ملکونه د اسلامي ملکونه کې خیر ترکیه اوس بر قدرت د کمنی څو کنه منی ترکیه بر قدرت دغه معلومات سو هغه به په دغه باندې معلومي اخر کې دغه خپل افغانانو ترونه څه پکار دي اخرنه جمله په دغه راوونه غاړه افغانانو ته په دې وخت کې دا تحلیل کوي کوم افغان صاحب ته بنور چا خبره دغه خبره مسله ده کوم تحلیل مې ده تحلیل مې ده کوم کې څورو خبره وکړه دا ځکه دا خبره اکثر د ملګرو وکړي کنه ما ځکه ویل چې زه ملګرو وکړي کنه ټول ورته اشاره وکړه او بل هغه راغی موږ سره د مګ زینو ترکیه زنو ما دا تحلیل بزو کوم ته ان شاء الله به خبره وکم تحلیل دی ما دا لکه مخکې چې مرګري دا ونه وکړه دلته لسونه فکر کومه د بادار له خونه دوی ته اشاره سوي ده چې زه غواړم ټرمپ چې زه د مېزنې مازه درسم نو دوی دا کجتوب شروع ک دا خو د دې مشرانو بخلو شروع کو غو دي هغه بخلو باندې شروع کوسونه چې زه خپل د دوی نه ما نو الته دوی غواړي کنه چې اوس مونږه د خلکو سره خبرې ناکامه کو او د خلک اړ شي د تشالته ابو بادر راشي خو مرات کله سره بل کله سره باندې ده نو دغه پاړه باندې د پورته وريږي چې د خدای کې وي الته بادار نه خپکی غواړي چې هغه سره چې خدا خوب ان شاء الله دوی هیڅ کله هم ونی ویني نه د خوبونی نه د بيدار باندې پرسي اخر کې دا خبره کول غواړي افغانانو ته بیا وایم
اول خو الحمدلله اسلامي نظام اسلامي مرده خبره د کبر غلو وجنه کوم په افغان سیستم خبره چې کوم واسه تم خبره چې دغه نور جمهوریت هم د منګي خبر دي نسی الحمدلله اسلامي مرده د جنگ په میدان کې تر اوسه پورې بغیر د الله نه غیر د مسلمانانو مخلصونو افغانانو نه د بل چا کومک ته احتیاج نه دی د پزغر د ووري ټول پزغر د ټول ووري خو بیا هم د قوت لوجنه د افغانیت لوجنه خیر د افغانانو پریدي دا جنجالونه دا اختلافونه پریدي دا به جهالت دا پریدي په در نه خو ولا هیڅ څه کوي قسم بالله که هیڅ په لاس درسي غیر دینه نفرت او دهشت خبر کوي او د خلکو د کنزو او د خبرې کوي پاچا صاحب به مهرباني وکړي ډیره زیاته مننه ډیره مننه هدف دا دی چې مطلب کاغوي بیا چرته نظامی حمله کا افغانان ورته چمتو دي ان شاء الله جواب ورکړي پاچا صاحب دغه غوښتنه ښه دا وخت ته افغانستان سره او چې هندستان سره به اړیکې زمونږ په خوخه باندې چې دی لکه دغه کوي د کرزي سره په وخت کې کړی و د مشر غنی په وخت کې کړی و نو دلته مسله دا ده چې امارت او جمهوریت کوم دغه نه لري دلته خبره د افغانستان ده په افغانستان کې د حکیم او نظامونو ده نو په دې خاطر باندې افغانانو ته موږ وایو چې ټول باید یو موټی شو فکر کوم نوبت د درویش صاحب دی او درویش اسلامي درویش صاحب د ملګرو درویش صاحب اکثره په سفر کې دته وخت ورکو دا اوسم غریب لارې ودرولې ده درویش صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل دغه د استانبول په دغه باندې چې دغه وکړي نظر شریک کړئ را سره او د پاکستان د دفاع وزیر چې دی ګواښ کړی دی چې په افغانستان به موږ حمله کوو دوا او افغانانو ته پیغام درو مهرباني د درویش د خبرو نه مخکې یو خبره کوم ښه ګورئ افغانانو دلته په کمنټونو کې یو بل ته متقابل احترام ولرئ ګورئ زه یو خبره کوم حسبو بلو پرونه پورې خم مخالفت خو نن چې ملي خبره رااله د افغانستان خبره رااله حسب ځواک ودرېد بس ختمه شوه ګورئ موږ ډېر ډیټیل پسې ونو دلته خو پخه دښمني نه ده چې زموږ شخصي دښمني ده که نه اوس یو سړي راله زما پرون زما یو ورور ما نه غلطي شوې شینواري ته یو بل ورونه شوې ده نن راله ودرېدو بس ته کور دې ودانه زاړه خبرې بیخي چېړمه نو مهرباني وکړئ یو بل ته متقابل احترام ولرئ که ته ما مخکې درته ویل که متقابل احترام ونه لرئ تاسې د خپل مشر بېزتي کوئ لکه چې ته د یو سړي مشر یادې ستا مشر هم یادئ نو مهرباني وکړئ کمنټونه که زما مني بیخي بندې کړه سلام علیکم فهیم صاحب که درویش صاحب مصروف دي ستا او باچا صاحب اجازه یي زه پوښتنه ورنه کوم درویش صاحب اوس چمتو یاستئ وروره مهرباني ډیره زیاته مننه درویش صاحب مهرباني وکړئ درویش ستاسو نوبت دی ورور مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم پاچا صاحب تا ګرو دوران لایف ګرو دوران دفاع وزیر مدانه پاکستان تاسو نیټ کې ستونزه ده غږم صحیح نه راځي وروره که لږ تغییر ورکړئ ځای ته لږ ګزاره وکړه خو ډېر نه مننه رخصت ماته مګا اوس به صحیح شي اوس به ټیک شي اوس به صحیح شي ټوله کې کې براشي په بل د پاکستان د مداران یا نظام چارواکي یا ملکیانه چارواکي هغه ادارې چې د پاکستان نومي ملک لاندې کار کوي په شرط ایمل ولی لکه ایمل ولی ته چې کوم وظیفه ورکړل شوې ده دلته صحیح شو اوس صحیح اوس د پاکستان د ټول غ نظامی او ملکی چارواکي په شمول د خواجه آصف چې دای دفاع وزیر د زما د سړیلن کې وسخ وخیږي دشمن چې نروم ته زما خوخیږي او که سپیم نورو چې غپا پندره کې زما غ سپیم خوخیږي پندره غ د سپیم ولاګه خون کې چې غل کور ته راشي دا ډوډۍ خوري ول ته پرو دی غاپي ورته نه دا که نور سنه ښکارا په زغزغر د باندې وای چې افغانستان زمنګ دا داو منی خره کني منی زمنګ دښمن دی په دې 50 کاله پاکستان موږ ته 50 د دښمن خطاب هم نه کړی چې دا اوس د دښمن خطاب کوي زه په دې ویاړم چې دښمن مې دومره شو کما وژنو که زه وژنم دښمن یې لوره مې معلوم دی راځم د پاکستان د غواخت چې اوس دفاع وزیر کوم غواخ کړی دی یا د دوی چې کوم سیاستمدار دی چې د چمن دی نجیب سیټ نومیږي چې دا 13 د پارلماني دورې وکیل پاتې شوی دی او د گورنر هاوس مین افیس کې دا منیجر پاتې شوی د کوټې د وزیر اعلی سره
هغه یو پوسټ کړی دی چې په افغانستان کې طالبان یا نور هغه نظامی ملکی چارواکي چې حاکمان د کونړ باندې بند جوړ کړي نو زموږ نظامی ځواک به دا په یو هوایي برید یا په ډرون باندې د منځه یوسي. ما په هغې باندې ویډیو هم جوړه کړې ده خو زه د پاکستان خلکو ته په دغه رپورټ لایف نه دغه ډېره وړه خوله او غټه خبره ورته کوم چې هېڅکله د افغانانو صبر او زور د ما امتحان او مور درویش ورو ستا د انټرنېټ کوم ده بخښنه غواړم که ته یو ځل دا شه بیا انټرنېټ څه شي بیا ته یو منټ ته بخښنه غواړم ډېر ستا د انټرنېټ ستونزه ده ته دا موقعیت بدل کړه بیا خبرې کوو. شینواری صاحب دا دغه کوو بیا راوچت په خیر دی نه ته بل چاته ټایم ورکړه. شینواری صاحب پټان ورته هم هرکلی وی او همداسې وردګ صاحب د اسلامیار صاحب نوبت دی. اسلامیار صاحب ښه راغلاست درته وروره مهرباني که دغه موضوع باندې تاسې وغږېږئ د استانبول پاکستان دغه او دغه موضوع مهرباني یوازې اسلامیار صاحب د استانبول په مذاکراتو باندې خبره وکړه او افغانانو ته وروره ستا توصیه څه شی دی دلته جمهوریت او امارت او پلانکی بستانکی دا شینې او خواته بد کیدو دلته خبره د ګران هیواد افغانستان ده او په افغانستان کې د ولس ته بیا هغه اخره کې مطلب هغه نظر هم شریکه مهرباني ورور قربان دې شم کموال صاحب فهیم صاحب او پټان صاحب په خاص ډول په بروډ کو ټولو ملګرو ته سلامونه او نیک لیلی احترامات او کی فرزینه خدای دې وکړي چې ټول خوي دا چې ملګری زیات او خیم نه بولم چې د مرشانو ملګرو په مینس کې د زم خبرې وکړم خو دا چې وار ورسېدو نو 2 ټکي به هغه چې زمونږ په ځړ کې دی ابا مونږ وایو او کموال صاحب له دې وړاندې لا ښه معلومه ده او دې باندې تکرارا مونږ ته دا معلومات هر چا ته رسېدل چې دا خبرې نه کمیږي یو لوی علت همدا و چې دغه خلک یا دغه پوځي رژیم غوښتل چې په یوه معنا نه دغه خبرې ناکامې کړي ځکه لکه څنګه چې له دې وړاندې کری خوستي بار بار وویل چې پاکستان په هیڅ دلیل نه غواړي چې د افغانستان سره جوړجاړي ته ورسېږي. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یوه بله جګړه رامنځته شي. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو بل ناورین رامنځته شي. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو ځل بیا کورنۍ جګړې رامنځته شي چې دا د دوی لوی ارمان دی. دوی اوس نه پوهېږي چې دغه زموږ دښمني افغانانو ته په ګټه ده. د زموږ دښمني افغانان سره اتفاق کړل په اتحاد یې کړل په یو میز یې کېنول دا له دوی څخه هیره ده. لله الحمد زه شکریا ادا کوم چې پاکستان اصلي څېره افغانانو ته وروښوده د هر فرد ته یې وښودله هر شخصیت ته یې وښودله چې پاکستان د افغانستان اساسي دښمن دی که ښځه دی که نر دی که ځوان دی که کشر دی هر چا ته دا معلومات وشول چې پاکستان د افغانستان اساسي دښمن دی او دا دښمني د افغانستان سره تر ابده لري. پکار هم دا د هر افغانانو ته دا خبره کار نه ورکوي کموال صاحب دا که په سپینه ماڼۍ کې که په پینټاګون کې هم د خبره وشي کار نه ورکوي ځکه پاکستان په تا کې هغه اساسي هدف چې لري هغه دا ده چې په تا کې باید کورنۍ جګړه رامنځته شي. هغه اساسي غوښتنه چې لري هغه دا ده چې په افغانستان باید یو بله جګړې ته لاړ شي باید په افغانستان کې یو ځل بیا وینه جاري شي چې دا د دوی یو لوی ارمان دی دا یې غټ ارمان دی دا دغه ته ځان رسول غواړي. جبهې مقاومت یې راکش کړ بل مقاومت یې راکش کړ یو طرف ته یې مخ واړو بل ته یې مخ واړو هېڅ چا خبره ونه منله. بالاخره رامات شو په افغانستان په پلازمینه باندې یې پوځي ګزار وکړ چې دا افغانستان ته ګټه نوره هم ورسوله. پرون زه او ستا سره دښمنان وو فهیم صاحب پرون ستا زما او ستا ترمنځ نظر اختلاف و د دې پنجاب ریاست پر اساس باندې زه نن او ته په یو مې سره ناست یو نن زه او ته زما او ستا وینه سره یو شوه نن زه او ته د پاکستان په مقابل کې سره یو شوي یو په اتحاد شوي یو تر هغه پورې چې تر څو پورې موتور پنجاب مخ د مځکه نه لرې کړی نه وي. لله الحمد زه تر ټولو نه زیات خوشحال په دې یم چې ټول افغانان په یوه مې سره کېنستل دوی د اتحاد خبره کوي دوی د اتفاق خبره کوي دوی د ورورولۍ خبره کوي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د منځه وړلو خبره کوي دوی د لوی افغانستان خبره کوي. دا د افغانستان د ولس دپاره د لوی
افغانستان د جوړولو دپاره یو لویه خبره ده یو داسې ګزار دی پنجاب ته چې په مخ د مځکه د دوی د ایجاد نه بیا نه و پیدا شوی دا د افغانستان د یووالي دپاره د افغانستان د لوی افغانستان د جوړېدلو دپاره تر ټولو لوی ګام دی دا مو مبارک شه انشاءالله افغانستان به لوی افغانستان هغه ارمان چې تاریخونه په افغانستان کې لرلي انشاءالله تاریخ به بیا تکراریږي افغانستان به هغه خپل حدود ترلاسه کوي چې زموږ نه څو لسیزه مخکې زموږ له لاس نه وتلی دی بېغمه اوسئ که د پنجاب په مقابل کې موږ یو موږ نه بېلېږو والله العظیم که بیل شو موږ په اتحاد یو موږ په اتفاق یو پنجاب دې واوري که په خپل ځان کې مې زما همدا دا واستوان دی چې په خپله ژبه د قسم په بالله چې زما په وجود کې ساوي ستا مخه به نیسم تا به له منځه وړم ستا په مقابل کې به ودرېږم زما همدا زما انرژي ده ستا په مقابل کې به یم اما کله چې زما همدا ساعت د دې وطن د بقا دپاره قربانوم زه په افتخار باندې خاورې ته ځم زه په افتخار باندې دا وطن پرېږدم زه په افتخار باندې دا وایم چې د لوی افغانستان په ارمان مې خپله ځان قربان کړ دا زه بیا هم په وروستۍ برخه کې بیا هم دا چې زه لږ احساساتي شوم خدای دې وکړي چې خفه نه شي دا د خوشحالۍ احساسات دي والله العظیم د خوشحالۍ احساسات دي په اتفاق شئ په اتحاد شئ د خدای خاطر وکئ د قرآن خاطر وکئ د پنجاب په مقابل کې هیڅ کله داسې نظر مه راخلئ چې زموږ او ستاسو په منځ کې وراني رامنځته کوي د پنجاب په مقابل کې یو شی که خپل حدود مو ترلاسه نه کړل والله زه به مسلمان یم که خپل حدود مو ترلاسه نه کړل په دې اتفاق په دې اتحاد سره چې نن یو انشاءالله الرحمن په دې اتفاق سره مونږ کړی شو پنجاب ماتی استقلالیت له لاسه ورکړی هر چا ته معلومات وشول چې پاکستان یوازې پوځي رژیم په پاکستان کې حاکم دی نور نشته نور هر څه له منځه تللي دي هیڅ نشته او نه به پاتې شي دغه ظلم جبر چې چا کړی دی د افغانانو سره وروستی حالت دا ده چې ماتې خوړلې ده وروستی خبره دا ده چې دوی له منځه لاړ دي مننه صدران صاحب الله تاسو ډېر عمر درکړي قربان زه به د صدران صاحب په اړه باندې ګوري ملګرو جمهوریتیانو خلکیانو پرچمیانو طالبانو او پسې ټولو دا ګوره طالب دی آیا دا پنجابی کېدی شي آیا دا زما د الله په ذات قسم چې ته د پنجاب عسکر په لاس ورکړې په ژوندانه ورنه ولا سرمنو باسي دا وینا تاسو واورېده دا لیونی نه دی باچا صاحب دا داسې نه چې رواني تکلیف لري دا زورېدلی دی دردېدلی دی کړېدلی دی زړی ورنشین دی باچا صاحب ځکه دغه جذباتي وینا ګوره شینواره صاحب یو عملي خبره یو د میډیا دی له یو نیم کال مخکې لاړم ما ډېر شیونه ولیدل که نه زما یقین نه کېدو زما خپله یقین نه کېدو چې اصلي معامله څه ده خو دلته بدبختانه په موږ باندې خلکو ټاپې ولګولې د موبین صاحب ویډیوګانې پرتې دي د کونړ په بنوانې ویلې چې د کونړ په بنوانې انشاءالله دا به موږ جوړو خبره رښتیا شوه که رښتیا نه شوه موبین صاحب دا ویلې چې د پاکستاني فوج نه به موږ پلتونونه راوړو هغه یو دغه سره ویلې دغه راوړې که رای نه وړه افغانان ټول قسم په خدای دی چې موږ دا خبره نه کوو چې هغه دین هغه عادي طالب وي که نه قسم په خدای دی که د دې جغرافیه نه تېر شي زما او ستا نه هغه د پاکستان ډېر دشمن دی او پښتنو افغانانو دا طالب خو سړون کوڼ نه دی د مشرانو سره څه کړي طالبانو سره څه کړي د دې نظام چا چپه کو د ده مشران چا بېزده که چا بندیان کړه خبره دا ده چې پښتنو دلته خپلو خلکو باندې ټاپې مه لګوئ او په دې ټاپو باندې موږ د افغانستان تباه او برباد کړو تباه او برباد هم کړو د افغانستان ولې چې په خپلو خلکو باندې شکمن یو الحمدلله په دې یو میاشت کې د دریو هفتو کې زما په ژوندون باندې چې کوم اتفاق راغلو قسم په خدای شینواره صاحب که ما په دا 15 کالو کې داسې اتفاق لیدلی د افغانانو هغه دشمن چې موږ خالي دغه نن بالکل را څرګند شو ټولو دنیا وپېژندو چې اصلي لوبه خو دغه د معامله نو دلته د موبین صاحب دغه نه ټیک ټاک هم څوک راغلي نورو ملګرو ته ټیم ورکړئ مهرباني وکړئ السلام علیکم
دا عزیز خراغلا درته مهرباني خبره ده. السلام علیکم باچا صاحب، تا ته فهیم صاحب ته پټان روډ ته د نورو نومونه نه راځي، خو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته زه اسلامي جمهوري ریاست یو افسر لومړی بریدمن اسوابشاه رحیمي د نن ورځې نه نیولې تر کاله پورې چې ماته د افغانستان ضرورت چې زه آماده یم سره د ځانه د اولاده. باچا صاحب ما تعریف عسکري کړی په غزمنګ او ستاسو وطني اصطلاح کې سوګند ورته ما په کوم شخص نه دی کړی، ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي. دا وطن د زما د پنجاب په مقابل کې نن هم آماده یم، سبا هم آماده یم. طالب سره به نظر اختلاف لرم، زما کورنی مشکل دی، بیروني مشکل کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ یم. زما همدغه خبره او نور وخت نه نیسم او نور لیدونکي هم دی. باچا صاحب ځینې ملګري غوښتنه که هغوی مطلب ویډیوګانې جوړوي چې دا دوه عکسونه چې چا خلاصي غټې که دواړه غټ که لاندې ملګري غوښتنه کوي که نه او دا غټ که را به شو دغه ته آزاد بلوچ صاحب راغلی دی که فکر کوم پټان صاحب مخکې نه پوهېږم دغه نه دواړه ستا هم غټ که ستا هم غټ که دغه ته چې کمره خلاص هغه باید غټي ورته چې تر څو هغوی بیا ویډیو جوړوي. غټي کسان ډېر دي که نه نه غټ کسان ډېر دي نه غټېږي صاحب هلته دوه اپشنې تا ته درکوي، دوه دانې دوه په لیکلي هغه ټو چې ووایي بیا په هغې کې بدایم اخیستی شي. اول یو غټېږي ځان غټ که، هغې نه وروسته بیا ټو اپشن درکوي، بیا هغې کې ټو ووایه. داسې خبرې کوئ دلته ټو اپشن ماته نه راکوي. ته یې ګوره زه ته یې ګوره هغه به خبرې کوي، ته یې ګوره. ښه آزاد بلوچ صاحب ښه راغلاست درته وروره مهرباني وکړه بیا به راشو دغه ته ده. سلام علیکم فهیم جان، باچا صاحب، ټول افغان سنګتان. دا ډېر اوس خوشحالي ټایم دی، ډېر خوشي ټایم دی. زموږ خپل نظر باندې دا دی چې اوس افغانستان 80% اوس کامیاب لار باندې رسېدلی دی. 0% کې کامیابي لار باندې نه دی رسېدلی، خبر اتفاق اتحاد دی. اوس دا ټیم افغان دپاره اتفاق اتحاد ډېر ضروري دی ورور. اتفاق اتحاد بغیر متحد قوم بغیر کامیابی ډېر مشکل دی، ډېر سخت دی. هغه تا ته ډېر غټ مثال زه بلوچ ورکوم. زموږ پاپولیشن 6 میلیون دی صحیح دی. 78 سال باندې موږ دا مقام باندې موږ دا پوزیشن باندې زموږ نو نن ورځ موږ اتحاد وکړو، موږ متحد قوم جوړ شو. نن ورځ باچا صاحب پاکستان کوم حالات باندې دی دا تا ته خبرې نشته، دا ماته خبرې دی، دا ماته معلوم دی چې زه خپل سرزمین باندې افغانستان د پاره بهترین چانس دی. اوس دا ټیم خپل چانس فایده پورته کا متحد قوم جوړ سا. اوس استا صرف دا سرزمین باندې افغانستان نه دی، دا سرزمین باندې بلوچ دی چې ستا دشمن سره اوس مقابله دی. زموږ مقابله 2 نفر سره دی. اوس دا ټیم زموږ مقابله ناپاک آرمی سره دی او ستا دشمن داعش سره دی. اوس زموږ اولین درجه داعش دی. 15 ورځ مخکې زهري خوزدار پهاړي سلسله انجیره باندې زموږ سرمچار زموږ تنظیم کیمپ باندې حمله وکړې. تقریبا 100 زیات داعش موږ هلاک کړی. ثبوت زموږ سره ایسته، آئی ڈی کارت زموږ سره ایسته، سرویس آرمی وردی باندې. زه افغانستان موجوده ګورنمنټ زما دا ریکویسټ دی چې بلوچ سره امداد کوه. بلوچ ستا اوس دا ټیم بلوچ مو پرېږده چې هغه کمزور سي، چې بلوچ کمزور سو ستا کمر ستا ملا مات کېږي. اوس کې افغانستان مخ باندې روان دی. ستا یو غټ دشمن هغه سره موږ د مقابل یو دا ټیم باندې. پاکستان بالکل زه پاکستان ته دا چیلنج کوم چې هغه افغانستان سره زمینی جنگ شروع کوه. پاکستان کې طاقت نشته. دلته 2 نظریه جنگ دی ورور. یو نظریه دی چې هغه سیلري دپاره دی، تنخوا دپاره. بل نظریه دی چې هغه خپل سرزمین، خپل بقا، خپل
دفاع خپل نظریاتي جنگ دی زموږ مقابله پاکستان سره کې دی. پاکستان نن ورځ کې ناکام دی. هغه غټ راز دغه دی چې هغه سیلري هغه تنخواه خور دی. زموږ خپل سرزمین حق جنگ دی. اوس پاکستان دا ټیم دغه پوزیشن باندې دی چې غټ علاقه هغه یو غنټه باندې موږ ته خالی کوي. زموږ हमारे 10 सरमाचार के मध्य मुकाबिल उनका 500 आर्मी उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते. अगर सर मुकाबला न करें बादशाह साहब उस टीम वो सिर्फ इत्तेफाक एहतियात पाकिस्तान कामयाब दे यो शे बानी सोशल मीडिया बस कि सोशल मीडिया باندې هغه خپل کامیاب دی. مننه مننه صاحب ډیره مننه آزاد بلوچا الله کامیاب لره. او شینوار صاحب و امر ده کنه چې میډیا څومره زور لري او دا خبره موږ په روبار د دې خبرې ذکر کړې. نو لمبر فکر کوم چې د چا له محمد اسف وردک صاحب د چا محمد صاحب ته نه او سیدا وردک صاحب ته ورکه مشر وردک صاحب ته په خیر راغلی. خو زموږ نظامی دي ورحمت الله وبرکاته. په کوموال صاحب ته په هم صاحب ته ټول ملګریو ته سلامونه نه کړي احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به ټول ان شاء الله. مننه پاچا صاحب محترمه الله تعالی دې موږ په ملک باندې ورحمېږي. خو زه ته هر څه نه په دوه خوشحاله یم چې کوم دې موږ مرور وروڼه وو نو دا ټول ان شاء الله سل په سلو کې بس ټول سره خدای پاک په اتفاق اتحاد باندې کړه ان شاء الله. همدغه دې موږ برای دی. موږ هر څه لرو خلک هغه لري ته هر څه نه نو کامیابی په اتفاق کې ده. څوک چې په اتفاق کې وي ان شاء الله دغه برای په نه پده ان شاء الله برای دې موږ ده. هر وخت کې ځکه مظلوم یو برایم دی او ډیر خلک دې موږ نه ناراحته وو په یو د نظر اختلافات هم لرل هغه خدای حل کړل. نو په مقابل د دښمن کې چې موږ تاسو اوس الحمدلله ټول سره یو او پاتې شو د خبرو خو فهم صاحب مو وی ته مو ټول د بهتره معلومه ده. تقریبا ته 150 کالو پورې کوم د موږ مشران چې راغلي ټول ورغلي دی په ټاغر ناست دي کومه موافقه چې دی ورسره کړي چې دا بعد به بیان کو بیا یې کړي رو باندې بیا یې کړي دا اوس چې کومه خبره روانه وي نو دا خبره کدی موږ دولت وسره ومونی بل اخر بیا د نه مانی ځکه چې د دا غوړي چې افغانان د موږ غلامان وي او د موږ پلاس کی وي ځکه چې کومه وبه موږ ترازی او کوم شای چې د په موږ خرڅوي د نور بازار نه لري به موږ نه نو موږ نه دا غوړي چې تاسو به چا نه شای نه راخلای چاته به شای نه ورکوي چاته به ډیم به نه جوړوي د چا سره به خبر هم نه کوي ځکه لکه د موږ د تاسو په کور کې هغه ماشومان دي چې واغه کوي د نور ماشومان نه رایسارو نو دای اوس موږ په الحال دای موږ ته دا نظر کړای اوس الحمدلله میډیا دا خلکو تعلیم یافته دي کن به ما غونډه به تعلیم دي و زه بالکل تعلیم نه لرم خو د دې په منافقت زه خپویګم نو الحمدلله اوس د موږ خلک اول باچا صاحب خنه غوړم د خبره باغم نوي د موږ دا هغه چې بالکل د دې نه دوا استعمال کو نه خې استعمال کو ځکه چې اوس فاضل د خدای د موږ د انډیا سره د هغه اډیکې لرو سفارتي اډیکې لرو ویزان د ویزې پیسې نه راسره غوړي نو هغه مریض بم بلانی ویل چې یو شل 10000 روپۍ پاکستان ته $1500 مصرفوي انډیا ته د 10000 روپۍ مصرف کو دوایم خپ عزت کیږي د مسافرم خ عزت کیږي ډاکټریم خپ احترام باندې ګوري دوایم یک لمبر په لا اله الا الله د مصر خپل ملګری د پښتونخوا ملګری می دي د پاکستان دوا د دو ځای وړي الته 2 لمبر خرڅوي هغه الته په دیم 2 لمبر خرڅوي یو لمبر دوا نه په خرڅوي دا خبره به د ما ملګری واوري والله پاچا صاحب د نور ملکونو پاکستاني دوا بیرته پاکستان ته وړي په خاطر دي چې خود د پښتونخوا ته 2 لمبر دوا راځي هغه بیا موږ ته راځي نو خدای دې وکړي چې د غنور کوم یو ملګری نظر به اختلاف لري غوته هم د دوا کوو د هغه ریکویسټ ورته کوو چې وروره د وطن معاملې ده دا نه د چا سره په پارټي معاملې ده په کور کې نه په چوکۍ معاملې ده دا د وطن معاملې ده ځکه وطن مور دی د وروره د مور حیثیت لري دو ته دا نظر د خو بعد به فریږدو چې طالب داسې و جمهوریت داسې و ځکه د جمهوریت د سرتیرو نه یو جهان مننه کم او پارین دی په باندې وی اره مور دی کینی چې همداسې ځوانان راوړي لکه دا وښ چې وچ ککړ والوړ دي چې وروره ګوله موږ د وطن په مقابل کې د دښمن په مقابل کې موږ وګا په وګا والوړ دي چې هر څوک وي هغه په وطن کې نو دا وطن دغه دولت چې څوک کوم نظام ته پاتې شي ماغه به ساتي د مصر به موږ وګا په وګا دریګو مننه وردک صاحب ډیره مننه وردک صاحب دا به تعلیم نه وردک الحمدلله ډیر تعلیم یافته خلک دي ماته معلومات خوشاله اوسئ جزاک الله خیر فکر کوم چې لمبر د احمدی ورور دی
مهرباني وکړه احمد وروره. کاموال صاحب اول خو تاسو ته فهیم صاحب ټول اوریدونکو کتونکو ګډونوال ته سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه کوم دا چې لومړی ځل زه ستاسو لایف ته راغلی یم. کاموال صاحب بیا مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ. راځم لکه څنګه چې فهیم صاحب وختي په خپلو خبرو کې اشاره وکړله له جمهوریت او امارت او له کورنۍ اختلافاتو مشکلاتو نه تېرېږو. خبره د وطن په سر ده، د جغرافیې په سر ده او د ناموس په سر ده، د خاورې په سر ده. موږ د خاورې په سر باندې مخکې له خپل سر نه تېر سوي یو او اوس هم ورته اماده یو او بیا هم ورته اماده یو او دې پنجابیانو ته خو زموږ رګ رګ وینه په جوش کې ده. خو له اسلامي امارت نه یوازینۍ کوچنۍ غوښتنه لرو دا چې ورسره ډېر اختلافات لرو. مخکې اشاره وسوه چې په هغې مسایلو نه غږېږو. له دوی نه مو غوښتنه دا ده چې یو واحد قومانده او یو غږ واوسئ او ملت ستاسې تر څنګ ولاړ ده. زه دا وایم پاچا صاحب چې موږ دغه 45 کلونو را په دې خوا د پنجاب د ترهګر ریاست د شومو اهدافو ښکار سوي یو او هره ورځ قتلیږو وژل کېږو. له دې به ښه موقع بله په لاس نه راځي. ډېر ښایسته وخت راغلی ده او ډېر یو اساس وخت ده. راځئ له دغې موقع نه استفاده وکړو. زما په ټول افغانانو باندې په ورونو باندې غږ ده هغه چې خپل وطن ته وفادار دي او په خاوره باندې ننګ کوي. نن د ننګ او د غیرت وخت را رسېدلی ده. زه وایم راځئ هره ورځ څوک نه قرباني کېږي. نن باید قرباني ته آماده واوسېږو. په یوه ورځ باندې مرګ او درد د الله له طرف نه ده. یو ورځ به مرو، مرګ حق ده. خو راځئ په داسې یوه لاره باندې لاړ شو چې تاریخ هم په موږ باندې ګواه واوسېږي او زموږ هغه مرګ هم وینم یو رنګ به هم راوړي انشاءالله. زه په دې فکر یم. زما غوښتنه دا وه لکه څنګه چې دغه 45 کاله جګړه کې وژل کېږو راځئ نن ووژل شو او دا به افتخار باندې ووژل شو. زه وایم چې په دې 40 کلونو کې 2 میلیونو نه زیات افغانان به په همدغې پنجاب ریاست له خوا نه په شهادت رسېدلي دي او نن هم وژل کېږي. نو وایم 1 لک نفر دی نن ځان آماده کړي. نن به 1 لک نفر ووژل شو. ولې خاوره به ازاده سي، وطن به ازاد سي او دغه به د پرمختګ سبب وګرځېږي. دا به یو تاریخ سي. دغه څوک چې شعارونه ورکوي راځئ له شعارونو نه تېرېږو. د لر او بر خبره کېږي. دغه خبرې کومه ګټه نه کوي. نن یې وخت ده که څوک د لر او بر خبره کوي راځئ چې همدغه نن خپل هغه وجدان او هغه غیرت چې لرو ثابت کړو. باید په ټول په یو غږ شو او یو واحد قومانده سي او زما په ټولو باندې غږ ده منډه واخلئ. چا سره چې کوتکي، چا سره چې ټوپکي، چا سره چې څومره وسي نن یې وخت ده په همدغې پنجاب باندې حمله وکړئ او ورپسې واوړئ. اټک هم ازاده وو. حتی پنجاب نقشه نوره له منځه تللې ده. راځئ په جار باندې ووایو د TTP ملاتړ هم کوو، د هرې ترهګرې ډلې ملاتړ کوو، د پنجاب په مقابل کې د اسرائیلو نه ملاتړ کوو. او ډیره مننه. وګورئ کنه یو چې د کشر طالب او احساسات او یو چې د جمهوریت عسکرو سرتیری. بالکل دلته یو خبره کوو شینواری صاحب دا زموږ باندې افغانانو چې دلته موږ کله د اسرائیل ریاست خبره کوو د ولس خبره ګوره نه کوو کنه چې دلته موږ د ولس خبرو کوو چې اسرائیل خو نه خاصه اسرائیل ولس اسرائیل نه ریاست او